الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو، نن بحث کو د رمضان په اخیرنو لسو شپو باندې، او خاص کر په دې لسو شپو کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویلی کیږي. دا لیلة القدر شپه په دې اخیرنو شپو کې کومه یوه شپه ده؟ د دې نښې او علامې څه دي؟ که چېرته موږ د پته ولګي چې دا شپه د لیلة القدر ده، نو باید مونږ څه وکړو؟ کوم عبادات په دې کې وکړو؟ او دا شپه د یو مسلمان دپاره څومره مهمه ده؟ محترم ورونو، اخیرنۍ لسې شپې چې دي دا غوره دي په نورو شپو د رمضان باندې. د دې ډېر فضیلت او اهمیت دی. همدا وجه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې شپو کې ډېر زیات کوشش کوو په عبادت کې په نسبت سره نورو شپو ته. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کله به د رمضان اخیرنۍ لسې شپې داخلې شوې، نو نبی علیه السلام به ټوله شپه په عبادت باندې ژوندی کوله، او خپل اهل او کورنۍ به یې راپاڅوله چې هغوی هم دا شپې په عبادت باندې ډکې کړي، او خپل لنګ به یې مضبوط که د عبادت دپاره. دې نه د دې شپو اهمیت معلومیږي. همدا وجه ده چې په دې اخیرنو لسو شپو کې یوه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویلی کېږي، او دا ډېره زیاته مهمه ده د یو مسلمان دپاره، او دا ډېره د عظمت او د لویۍ او ډېره د فضیلت والا شپه ده. ځکه قرآن کریم کې په دې باندې الله سبحانه وتعالی یو مستقل صورت نازل کړی دی، سورة قدر. همدارنګه الله سبحانه وتعالی په دې شپه کې قرآن عظیم الشان نازل کړی دی. دا د دې شپې فضیلت او اهمیت دی. په دې شپه کې ملائکې راګوزیږي. الله فرمایي تنزل الملائکة والروح، او جبریل علیه السلام هم راځي. جبریل هغه ملک دی چې د هغې په واسطه باندې الله سبحانه وتعالی قرآن کریم نازل کړی دی. دا الله د ډېر نږدې ملک دی. دا شپه ځکه مهمه ده چې دا یوه شپه د زرو میاشتو نه ډیره بهتره ده. لیلة القدر خیر من الف شهر، د الله سبحانه وتعالی فرمایي. او زر میاشتې تقریبا څه د پاسه 4 کاله کیږي. که یو انسان په دې شپه کې عبادت وکړي، دا شپه په عبادت باندې ژوندی کړي، نو الله سبحانه وتعالی به دې ته دومره اجر او ثواب ورکړي. د دې دا یوه شپه عبادت به څه د پاسه په 4 کاله عبادت باندې حساب شي. نو دا مهمه نه ده؟ دا شپه ځکه مهمه ده چې په دې کې د انسانانو د یو کال تقدیر اندازه کیږي. نو محترم وروره، دا شپه د دعاګانو شپه ده، دا شپه د عبادتونو شپه ده، ځکه ستا تقدیر به کې لیکلی کیږي. نو که ته غواړې چې مالداره شي، نو په دې شپه کې الله ته ودرېږه، دعاګانې د الله نه وغواړه. مریض یې الله نه صحت وغواړه. قرضدار یې الله نه مال او دولت وغواړه چې الله دا ستا قرض خلاص کړي. مصیبتونو کې مشکلاتو کې الله ته فریاد وکړه، ځکه په دعا سره تقدیر بدلیږي. محترمو، دا شپه ځکه ډېره زیاته مهمه ده چې دا د امن او سلامتیا والا شپه ده. حدیث کې راځي من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې په لیلة القدر کې د شپې قیام وکړي، د الله ته ودرېږي، او په دې باندې ایمان باعث وي، او دا صرف د ثواب حاصلولو دپاره کوي، غفر له ما تقدم من ذنبه، د انسان ته مخکني ټول ګناهونه معاف شي. نو په یوه شپه باندې الله ته ودرېدل، ستا مخکني ګناهونه به دې سره معاف کیږي. دغه یوه شپه په عبادت باندې ژوندی کول، دې سره ستا د 4 څه د پاسه 4 کالو عبادت حسابیږي. نو محترم ورونو، د الله نه توفیق وغواړئ، او دا شپه چې دا په لسو اخیرنو شپو کې ده. د دې تعیین نه دی شوی، د دې هېچ چاته معلومات نشته دی چې دا کومه یوه شپه ده، ځکه د دې علم الله سبحانه وتعالی نبی علیه السلام ته ورکړی، خو بیا د هغې نه هیر شو. نو دا په اخیرنو لسو شپو کې دا شپه ده، او په وترو شپو کې 21م، 22م،
پنځه-ویشتم، 20 او 29 شپو کې دا شپه ده. دې کې مختلف اقوال دي. څوک وایي چې دا 20 شپه ده، څوک 25. خو غوره قول او راجح قول دا دی چې د دې شپه معلومه نه ده په اخیرانو 10 شپو او په تاقو شپو کې ده. کله په 21 کې راځي، کله په 23 کې راځي، کله 25 او کله 20 او کله 29 کې راځي. او د دې حکمت دا دی چې انسانان دغه ټولې شپې په عبادت باندې ژوندی کړي. د دې نښې او علامې څه دي؟ نو د دې نښې او علامې امام ابن حجر رحمه الله په فتح الباري کې ذکر کړي دي. اول نښه دا ده د دې شپې چې دا شپه ډېره ارامه شپه ده. دا شپه چې ده دا نه ډېره ګرمه ده نه ډېره یخه ده، معتدله شپه ده. او چې کله سحر شي نو نور چې دی د نور شعاوې کمې وي، د نور شعاوې نه وي، نور داسې خړ غوندې وي. دا شپه چې ده دا باراني او د باد والا شپه ده. نو محترم ورونو، چې کله تا ته پته ولګي چې دا د لیلة القدر شپه ده، نو بیا هغې کې الله سبحانه وتعالی ته ودرېږه، منځونه وکه، ذکرونه وکه، تلاوتونه وکه، صدقه ورکه. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه که چېرته زه پوه شم چې دا د لیلة القدر شپه ده نو باید زه څه ووایم؟ نبی علیه السلام ته دا دعا وښودله: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. دا دعا وایا. نو دا دعا باید مونږ زده کړو. که چاته په عربۍ کې نه وي زده، پښتو کې دې ووایي: اللهم انك عفو، یا الله ته بخونکی ذات یې، عفو کوونکی ذات یې، او بخنه او عفو خوښې. فاعف عني، ما ته بخنه وکړي. الله سبحانه وتعالی نه دعا کو چې یا الله موږ له توفیق راکړي، او دا خاص د الله په توفیق باندې کیږي. موږ له توفیق راکړي چې د اخرنۍ 10 شپې ستا په عبادت باندې ډکې کړو، او مونږ په دې کې لیلة القدر شپه راګیره کړو، او الله سبحانه وتعالی مونږ د دې ټولو ثوابونو مستحق وګرځوي.